من خیر هذه الريح معمولی فرق پکې دی، دومره فرق نه دی. نو دا هغه دعاګانې دي چې کله ته سیلۍ وینې، تیزه سیلۍ، په هغه ټیم کې به دا دعاګانې غواړي. درېیمه دعا د سلمه ابن الاکوع رضی الله عنه روایت دی، امام ابن حبان راوړی دی، امام حاکم هم راوړی دی. وی رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله تیزه سیلۍ ولیده، کان اذا اشتدت الریح، کله چې به سیلۍ تیزه شوه، هواګانې به تیزې شوې، نو رسول صلی الله علیه وسلم به دا دعا غوښته: اللهم لقحا لا عقیما، یا الله دا سیلۍ دې اوبو وله شي، لا عقیمه شنډه دې نه وي. شنډه سیلۍ کومه وایي؟ چې باران پسې نه وي. نو یا الله دا سیلۍ باران والا که، هغه سیلۍ ته مه جوړه چې وروسته پسې باران نه وي. نو دا م یو دعا ده. او دې کې هم تا خیر وغوښتو، خیر چې د هغه باران دی په سیلۍ پسې، او چې هسې سیلۍ ځي راځي او بیا تیزې هواګانې او وروسته پسې بارانونه نه وي، نو دې قسمه سیلۍ ته څوک خوشحالېږي نه. ځکه چې کله دا سیلۍ انسان په عذاب کي او د هغه ژوند تېرولو کې هغه ته مشکلات پیدا کړي، نو سیلۍ چې راشي نو د اکثرو انسانانو بیا تمه د څه پیدا شي؟ تمه د باران پیدا شي. د وریځو سره هم تمه د باران پیدا کېږي، د سیلۍ سره هم تمه د باران پیدا کېږي. او دا سیلۍ راځي دې دپاره سبحان الله چې کله باران راورېږي چې دا وریځې پرې وچلېږي. د الله یو ناشنا